رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو قدر هغه انسان پیژني څوک چې رسول صلی الله علیه وسلم پیژني، او د الله د خبرو قدر هغه سړی پیژني چې الله پیژني. کوم سړی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه پیژني هغه سره د دې مقدر نه. که تاسو خیال کړئ ولې موږ بار بار د رسول صلی الله علیه وسلم د نوم یادو او باغه باندې درود وایو او دغه دی خبرې له زور ورکو، دغه وجه دغه د چې موږ پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې مین او د مشرکین قبر پرستی دی په مخ کې چې د الله باسو کې دوی خپشي د رسول صلی الله علیه وسلم باسو کې نو دا وهابي دي. دغه په مخ کې چې کړه د بزرګانو قصې کې او د اولیاء الله هغه منګړت قصې جوړ جوړ کړی دي هغه چې بیانې نو سمو د خوشحالي دغه وجه لري چې دوی دغه باندې مین دي په دغه قصو په دغه کارونو. به د مقلدینو په مخ کې چې قران او حدیث بیانې په مخ وي حدیث او دلیل او حدیث او دلیل یا قاری و ایسته زمو خوای چې قران او حدیث او دلیل او دلیل په دې مرله دماغ پاخه کړ. نو دغه په مخ کې چې کړه د مذهب خبرې کې د امام صاحب خبرې کې سم وته خوشالي وجدای چې هغه باغی باندې ډیر مین دي او موږ په خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم باندې زیات مین. هغه د امامانو امام دی، زمونږ امام دی، زمونږ د زړه مطمئن شي او په سکون شي کله چې دغه نوم وورو، کله چې دغه خبره وورو. دغه وی لري چې زمونږ سره محبت او موږ الله نه د امید ساتو چې ان شاء الله د قیامت پر ورځ به الله موږ دغه سره جمع کوي او دغه د حوض کوثر نه موږ له ان شاء الله وبم راکې. ځکه خدای دومره دشمنیانو ته موږ ملا تړلې او د خبرو ته موږ ملا تړلې. سوکرته وابیان وایي، سوکرته لا مذهب وایي، سوکرته بی ادب وایي، سوک وی د حکومت خلک دي، سوک سوی د ټولو خبرو ته موږ ملا تړلې د سید دی لپاره چې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر د وبو موږ ته ملو شي او دغه د شفاعت موږ ته نصیب شي. نو د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرې ذکر کول دغه نه فائدې راويسته د ځان له ژوند دی او د دې ځان له خوند دی او د ژوند او خوند هغه چاته پته دی چې تجربه په دې باب کې د کم وخت پورې چې زموږ په دې بدن کې ساید د اخري سکند پورې الله موږ د قران او د حدیث خادمان وګرځي. ولله دې موږ له توفیق راکړي په دې باندې عمل کول او صرف دا نه چې دا باور او بس خبره ختم شي، په دې باندې عمل کول هم دی. بیا نو ډیر خلک دا ووري بیا ګوري چې زموږ د عقل مطابق دی او کنه، لکه د عقل مطابقي يروي زار شم د پیغمبر د حدیث نه وای لکه رسول سم ډیر مینه وینه نه د عقل مطابق خبره ده. ابل وی کله جماعت سره خبره برابر وایو، زموږ د جماعت سره کې خبره برابر او قران او حدیث منوي کنه و برابر وي نیمن منګ وایو منګ الحمدلله الله په توفیق سره کله الله خبره او د الله د پیغمبر خبره د عقل مطابق یو کني او که زموږ جماعت ولې منی او کنه منی او که زموږ مشرانی منی او کنه منی او زموږ کشرانی که منی او کنه منی، که زموږ حکومت منی او کنه منی، دا ټول دنیا پریدو د قران او حدیث په سر سترګو باندې نو دای سره کار دی، نو د خلکو سره کار دی. نو دا خبره ساتي چې قران او حدیث زده کین به باندې عمل کولو کوشش کوي. زه ته ته تر الله نور څه غواړي خپل بندې ګرځولې او د رسول الله امتی ګرځولې نور څه غواړي دا پورنه دا کافی نه چې تر الله بندې دوم عظیم رب هغه ستاره رب دې استا مالک دې ته داغه غلامي ته داغه بندې دغه د فخر خبره، د فخر خبره نه. او بیا داغه د بندګۍ سره سره د محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم امتی کې دل الله اکبر نو څومره نعمتونه دي. او زبر د فائدې ذکر کما کوشش به دومره کې لکه څومره چې دی هدفي په دې خبره پوه شوي ها هدف چې څومره قیمتي نو په دومره اندازې کې بسته سي کوشش. زبر په مثال درکم د قران نه د رزق مبارک الله سوي دي فامشوا في مناكبها فامشوا ستوي وګرځي خپارا پارا وې منډه بنوي فامشوا في مناكبها
جمعه منزله فسعوا الى ذکر الله تهدیو کوي چې زر لار شي کوشش وکړي وی کوشش وکړي ځکه چې هدف قیمتي دی د جنت مبارک یې ویلي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة مقابله وکړي هدف غټ دی کنه مقابله وکړي سارعوا تهدیو کوي او د الله مبارک یې ویلي خپل ځای مبارک ففروا الى الله من دوی د الله طرف ته څنګه چې هدف ته د قشنې ته کوشش کولې الله طرف ته من دوی چې هدف ډېر غټ رب العالمین رضا او جنت په مقابله وکړه جمعه منزله وختي ز کوشش کوا